أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Lebih bersuara ayat nomor dan musyrikin nazarna tempat sabu taharabul kesyur awalan di nazarna tempat sabu jalanlah haram kiri dari tahdid kesyur jadi peran halalai. Allah Rabbul Alamin antara silsilah ke paling mahbub ke bangar Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Sebuah yang kita la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Sesuatu ta'ala bukuki wa wahiki wahiki shimata muharraman yo haram shimisi tasu ciparan pakai takam sabi haram we Allah uzo wahiki namu cilakam ahkam wahimataki Allah wahira nada haram kadi Allah saiba nada haram kadi Allah wasila nada haram kadi Allah ham nada haram kadi mata cuma wahai Allah Rabbul Alamin kerana membariki so yo haram si siapa haram we azanna ada ala ta'imi yata'amuhu wa yukhran kunti bande jaga furi agelara si Quran jalla haram illa ayyakuna maitatan magar ta ce biyo sabi bulan
هغه زموږ چې الله هغه حرام کړی دی په هغه وحي کې چې الله ماته کړی دی. او تمر مسبوحا او یا هغه وینا چې هغه بهتري وي د ربونو هغه زموږ د الله په وحي کې چې هغه حرام دی. او لحم خنزير او یا وخت خنزير فإنه رجس ځکه چې دا خنزير دا پلید دی. او فسقا او یا یو بل د ګناه ذبحه وهل لغير الله به چې اواز چت کړی شي غیر د الله لپاره پاره باندې یعنی د نیاز په تور باندې غیر الله په نوم باندې هغه نام ذکر کړی شي دا زموږ د الله په وحي کې چې هغه حرام قرآن کریم کے زي پدے اللہ تعالی کا مضمون ذکر کرے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به. هر هغه څاروي چې پاغي باندې د غیر الله لپاره आवाज چتلی شي چې دا به د فلاني کود د تعظیم لپاره منلې فلاني ولی په نوم باندې مې منلې او دا تعظیم مقصودی هغه حرام دلته د ما أهل په ځای باندې فسقا أهل لغیر الله مراد دې حرام شي چې پاغي باندې د غیر الله لپاره आवाज چتلی شي او نامزد کړي شي. او فسق ورته د یو بیت یو سړی یو ساروی باندې आवाज وچتي چې دا مې د الله نه ما سیوا د بچا په نوم باندې منلې دي او د نیاز په تور باندې دا د لپاره نامزد کړي دي دا ګناه دا فسق دی دا د الله د طاعت نه وتل په دې وجه دې تصوب فسق وراتنا ما أهل لغير الله به حرام شي چې په هغه باندې د غیر الله لپاره आवाज شي مسله حرام. فمن استر غیر باغ پس هغه څوک چې مجبور شو د حرام شیونو د حرام خوراکونو ته چې دا مخکې ذکر شو غیر باغ پدا سے حال کې چې د بغاوت کې نبی سرکشي کې نبی د الله د حکم نه او د الله د تابعداري نه ولا عادل او پدا سے حال کې چې د زیاتې کوم نه د حد ضرورت نه او خوراک کوي او د حرام شیونو نه په قدر ضرورت ځان د برکت د بچو لپاره وي. فإن ربك غفور رحيم. بشک رب ستاسو دې کوونکی دې او مهربان دی. هغه باندې ګناه نشته. الله ورته بخښنه وکړي او الله په رحم وکړي. په شرط دې چې دې د الله نه سرکشي کوونکی نه وي او د حد ضرورت نه زیات خوراک کوونکی نه دې ګرداري او د دې نور حرام شي. دلته یو سوال راځي او هغه سوال دا دی چې الله رب العالمین فرمایي چې وایا اے پیغمبران مشرکان چې زه په هغه وحی کې چې کوم وحی ماته شوی ده یو حرام چیز دنه په یو خوراک کې باندې چې هغه خوري هغه لرا
مگر دا سلو سننا حرام کوم په وحی یو میته دا او بل وینا پیدو کې دا دربټونه او بل وخت د خنزیر دا او بل ما وحل لغیر الله به دا سلو د خوراک سننا دا حرام دي او د دې نه ما سیوا د الله په وحی کې تاسو سنن مو چې الله حرام کړی او حال دا دی چې الله رب العالمین یوازې دا سلو سننا د خوراک نه حرام کړی بلکې نور ډیر سننا الله تعالی حرام کړی دی او د خوراک سره تعلق ساتي د خوراک سننا لکه هر یو زیناب او هر یو زین مخلب الله تعالی حرام کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل ذي ناب وذي مخلب هو حرام حرام درنده چې هغه په غاښونو باندې ښکار کوي هغه حرام او هغه درنده چې هغه په پټو باندې هغه ځناور چې په پټو باندې ښکار کوي او هغه خوري هغه حرام دي زینا او داړو والا او دې مخلب پټو والا درنده الله تعالی څنګه دې هغه حرام کړی دی قرآن حرام او دلته وی چې د دې سلو سنو نه علاوه بل یو حرام څه په وایي کې نه کوي وحی خفی کې وو زنا او حرام دی زی مخلب هم حرام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وحی خفی په ذریعہ باندې هغه حرام کړی دی دا رنګ د دین علاوه سپي هم حرام دي د سپي وقه حرام دي د دین علاوه د حمار اهلی او د حمار انسی ورته وایي دا هم حرام ده قرآنی خان یو حمار اهلی دي چې هغه کور کې خلک داخله ساتي قرآنی خان او یو حمار وحشي دي حمار وحشي په حلال دي دا مخکار حلال دي یا دا ځکه کړو دي ځکه نه دي دا قرآنی سره دا حرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا فرمایلی دي چې دا حرام دي غزوه خیبر په موقع باندې صحابه کرام او مجاهدین دیونه باندې کړو او یو خره ذبح کړو او هغه وخت هغه په خولي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اطلاع وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دیونه واړه او دا وخت ځای کې او دا خر وخت چې کوم دا حرام ده دا په وخت دا حرام شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړو حرام ده او دلته وایي چې بندا سنو سنت حرام دي او د دې سنو نه علاوه بل حرام شي نشته او ما و الله سره د ذکر لا مخه ذکر کړه نه پیدا الله یو بي ما وحي الیه محمد الا یکون بیت او ما و الله چراشی دیکھ حسر مرادی قصر مرادی انحصار مرادی لکه لا اله الا الله اشتد معبود برحق مگر صرف و صرف یو مانا دا ما و الله چراشی قصر مرادی بل معبود اشتد سوا دا اللہ ودارک دلتم دا مرادی چیدا سلور محرمات دی و نور حرام سیدنا چیدا سواد راځي چې حرام څنګه وګورو دي او دا یو څو په تور مثال باندې څه ذکر وکړو د سپي
سپي وغه حرام ده د پیشو وغه حرام ده د خر وغه حرام ده او دارنګه نور حرام سيونه دي زي مطلب حرام دي زنا حرام دي نور دي سيونه دي محرمات دي د خوراک سيونه ډېر داسې چې الله حرام کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی خفیفه ذریعہ باندې حرام کړی نو دلته وی چې دا سکون حرام دي نور حرام نشته دې جواب دلته ویل امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کې دا سوال قائم کړی او بیا د دې په جوابونه ورکړي یو جواب دا ورکړي چې دا قصر اضافي دی قصر اضافي دی دا قصر حقيقي نه دی چې محرمات ټول مقداني نور نشته دا قصر حقيقي نه دا قصر اضافي دی الله تعالی نے یہ اصول ذکر کړی دي دا په مقابله د صاحبې او د حام او د وسیلې په مقابله کې کړی چې پیغمبر دې ته وایا چې بحیره حرام نه ده صاحبه حرام نه ده وسیله حرام نه ده حام حرام نه ده دا سره ټول الله حلال کړی راشه چې تاسو ته حرام خو په تور مثال تاسو د قرآن سره ذکر کړل چې دا الله حرام کړی دی او دا حرام دی او قصر اضافي کې ټول افراد ذکر کول مقصود نه بعض افراد ذکر شي نو بس هغه کافي یو جواب او دویم جواب دا کړی چې کله دا آیت نازلې نو د نزول د آیت په وخت کې تک سلو چې الله حرام کړی دا مکه سورۃ او دا آیت چې مکه کې نازلې ده نو په دغه وخت کې الله تعالی څه حرام کړی دا قسم شنو حرام او شنو لا حرام او دا ټول شنو چې ما کې بعض ذکر کړی او یا نور دا نه علاوه دي چې الله حرام کړی دي رسول الله حرام کړی دا رسول حرام شي ابن عطیه غرناطی تفسیر المحرر الوجیز کی لیکلي چې تفسیر الوجیز وی او ترجیح ورکړه د دویم جواب چې دا دویم جواب څه دی دا راځي جواب صحیح خبره ده آیت د نزول په وخت کې تک تصور شي نه حرام دا قصر حقيقي دی قصر اضافي نه دی ټول تک حرام او محرمات چې الله حرام کړی دا رسو حرام شي دا مدینه ته هجرت شو د خیبر په موقع باندې خراب حرام مخکې دار کسی مثلا رسول الله حرام کړي او زنا رسول الله حرام کړي دار کې د سپي وغه رسول حرام شي شنو وغه رسول حرام شي دا سلوک او د دې وجه نه د سلوک ذکر امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کوم دا ټول جوابونه نقل کړي دي او بیا ویل دي د دویم جواب په حق کې چې والا هاذا الاکثر دا اکثر مفسرین راي هم دا مکه کې دا سلوک چې حرام او حرام دي د دې وجه نه د سلوک کې تاسو د محرمات د کچې نور لا حرام شي جواب ورپسې بیا حکم بیان کوو چې څوک دې ته مجبور شو او د مجبوریت په حالت کې د مردار او د حرام او خوراک ګناهګار نه دي الله غفور رحیم دی الله دې وعلى الذين هادوا وبعض كسان باندې چې یوګیا چې حرمنا كل ذي ظفر حرام کړو موږ هر خاوند د دنو هر خاوند د دنو دغه مراد څه دی دغه مراد هر هغه حیوان دی چې دا د ګوتو باندې میانس کې دا فاصله نه तो प्रत्याश के पास है والذي ذكر القرآن कई में आती है गरदार की तफसीर वजीज की लिखी الظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصوات إذي ظفر هذا سابو توي أو هذا زناو توي أو چارپایا توي چداغي بدرتو مميانس کی فاصله نه یو جداوالی دي لکه دا ودی دا خپوي
هغه په کومو کې جداوالی دي دې نه مراد قرآن او یا شو تر نورو دا د دې کوتو د خپل مکانس کې فاصله نه نو دا کومه شو تر نورو قرآن وغیرہ اته ودا ما په یو بیا باندې حرام کړو بد کړو اصل کې حلال خدای د سرکشه په وجه باندې د بغاوت په وجه باندې او د الله د نافرمانه په وجه باندې الله د سزا په تور په ورکړي اصل کې ورته سزا په تور په نام ورکړي چې هغه سرکشي زیاته وله الله په نام وعلى الذين هادوا وباغ كسان باندې چې هغه یو بیان شوی دي حرمنا كل ذي ظفر حرام کړو مونږه ورکړو مونږه هر خاوند ورکړو او شکر وکړو تعلیم کده د پاره د ذي ظفر چې سړی نه پیږي بلې ومن البقر او د غواګانو والغنم او د کړو کې زونا حرمنا عليهم ونکړې به مونږ په دې باندې شکو مهما واسطه د دې پړو واسطه به حرام الا ما حملت ما سوا دا واسطنا چې هغه چې نکړي شاګان داني شاګان باور جنس او الحوايا یا هغه چې نکړي وي کومو د پاسه او مختلف بعزم او یا هغه واسطه امر وروالی چې هغه یو ځای وي خرچي وي دا ټول سره الله وی دا کوله حلال کړی او بغیر د دې نه ټول واسطه به حرام کړی وي دا واو او د ټول دا ولی وذالک جزایناهم ببغیهم دا سزا ورکړی و موږ دې ته په سبب د سرکشي دي دا سزا پته ورکړه دا څنګه چې دا پاسل کې حرام دا پاسل کې حلال دې سرکشي کول نو الله په دا سزا پته ورکړه دغه یو سړی سرکشي کې په هغه باندې قرآن سړی لکم دا سزا وإنا لصادقون او بشکم کا البته رښتیا وایو الله زمرا اوري وَإِنْ كَذَّبُوكَ مسکتی دروجن کړي تعالی را اے پیغمبرا تا دروجن کړي دا مشرکین او بیا تا وای چې دا پیغمبر وای دا حرام دی مردار حلال نه ضرور دا ستا دا تحریم او تحلیل د ځان نه کوي او دا ستا تکذیب ته مستلزم دي ستا تکذیب پکې کیږي ودي دروژن کړي تعالی را اے پیغمبرا فقر ربکم ورتوایا چې رب تاسو چې خاوند رحمت دی او خاوند رحمت دی د پراخه واسع د پراخه د دې و چې دا الله ندي حرام کړو ته او کله الله حرام کړی وي او موږ دا حرام کړو الله به موږ عذاب را کړی ورتوایا چې الله عذاب څخه بدل کوي چې الله خاوند د پراخه رحمت دی الله جتی نه کوي عذاب ورکوي او بعد شو عذاب سما نورانه نه بچ کې دي نشي ولا يرد او نشي واپس کېدلی پاسو عذاب الله ان القوم المجرمين القوم مجرمانو الله په عذاب کوي چې ورشي قولوا يا پیغمبر لا اجد بما اوحي الي محرما ذنب باغ وحي چې وحي دې شي ماتا محرما او حرام شي سيزو على طائم ويوفران كبادين يطعمه جبري أميلرا إلا أن يكون ميتة مگر دا چمی مردارا او دوام مسبوعا او یاوی دنا بیدوکی درمونا او لحم خنزیر او یاوی وقت خنزیر طول حرام ولا وقت ازاک یاوی چه مقصودی سیخ پتن ترا وحری طول حرام اٹو کی حرام او دارنګي ویختیم حرام دي سرمنه حرام نه دي سمه فإنه رجس من بشكا دا خنزير چې دي دا پدې دي او فسقن او یا دي یو مناسبه چې په هغه د غیر الله په نوم باندې نام تنسو نظر له غیر الله نه کوي او
إلا لغير الله شاوار چکلی شوی غیر الله تبارا به پاره باندې یعنی نامزد غیر الله دا حرام ومن استورا بس اغسو کو چې مجبور شو کې حرام سیدتا غیر باب فناسحات کې چې دې بغاوت کوي ولا دې دې زیاتی کې د حد ضرورتنا بین ربک غفور رحیم بندے شکر استانو کې او مهربان دې په مبارک دې شو ومن استورا غیر باب ولا عاد فلا اسماعیل ناشتا الله ورته بخنو وعلى الذين هادوا وبارك سامراني چيروديان شويدي حرمنا حرام کړو موږ کل ذي ذکر هر یو فاول تنو شتر ورو وغيره ومن البقر او دواغانا او دميخنا بقر واو ذكر والغنم او دلو بزونا غنم کړو بزو ورته وانم یواز ستوي توي او معذور یواز چیلو توي او دارنګي غنم چې دې دا مشترک ټول د پالیستي د ګلو بيزو حرمنا عليهم حرامي کړي په باندې باندې شروع ما واس کې د دې ورو الا ما حملت ذنوبا سوا دا اوازنا چې کړي وی علي لرا شاګانو د دې ورو او الحوايا او یا کو او مختلط بیازو او یا هغه واسطه چې هغه خدشوي دا د سلام ذالک جزاینا ببغي دا سزا ورکړو کدی تا په سمول سرکشه کدی واینا نسواتو او بشکمږه اتمتا رښتیا وایو فایل کذبو کار بس کدی درو کړي تا لرا پیغمبره چې دا ته ځان نه وقل رب او باندې الله عذاب راوړي نو منستانه هو ورته رب ستاسو چې رحمت واسعه او در رحمت فراخا ولا يرد راسه ونشي واپس کې د آزاد الله ان القوم المؤمنين قوم ایماننا الحمد لله رب العالمين